د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ او د ژوند چارې به مو په ښه توګه پرمخ ځي. څه موده وړاندې په پنجشیر ولایت کې د مقاومت په نوم د باغیانو د ډلې خوا ځینې تحرکات پیل شوي چې په نتیجه کې یې ځینې امنیتي ځواکونه شهیدان کړي وو. دغه کسان چې د پنجشیر په جګو غرو باندې یې مورچلې جوړې کړې وې، امنیتي ځواکونو ته یې مشکلات ایجاد کړي وو. له هغې وروسته چې د پنجشیر او اندراب لپاره ملا عبدالقیوم ذاکر د قومندان په توګه وټاکل شول، د هغوی په وړاندې یې چاڼیز عملیات ترسره کړل. د دغه عملیاتو په ترڅ کې په خنج ولسوالۍ، دره عبدالله خیل او د پنجشیر نورې لوړې څوکې د مقاومت په نوم د باغیانو څخه خالي او تشې کړلې. اوس په دغه ټولو سیمو باندې مجاهدین حاکمان دي او هغه جګې څوکې چې دوی پخوا پکې ځان ته مورچلې جوړې کړې وې ټولې له منځه یې یوړل شوې، او هغه باغیان چې دلته یې شتون درلودل کاملا له منځه یوړل شو، ټوله سیمه ورڅخه تصفیه شوه. څرنګه چې زموږ دغه چینل نوی ده، هیله ده چې زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. جاوید صاحب السلام علیکم ورحمت الله. درې خیرات شپې ورځ په خیر دی، وخت په خیر دی. درې خیرات دی والله، خو زموږ د مجاهدینو عملیات به انشاءالله سر ته ورسېدي، کار خلاص. نو تقریبا دا د خنج ولسوالي ورته وایي او د لاخیلو دره، نو په دې کې د دې ظالمانو مرکزونه او در اوسه مجاهدین نه ورغلي، سمې دمې شکې ولاړې وې، خزې وې، شکې وې، سمدانکار وو. نو تقریبا د حبیب طرف نو 10 دانې مړه سوله، 14 ژوندي ګیر سو، هغه 14 مړه کړل. نو 33 کسه مړه سوله دلته. نو پر هر طرف دغونه مړه سو، 3-4 طرف په کیتې وې، هر کیتې دغونه مړه کړله، د حساب 13 مړه سوله. نو اوس مجاهدین د غرو سره راشوه کېږي، انشاءالله تشکیل عملیات سر ته ورسېدی. دا ظالمانو سم دم وطاقونه و سم ځای و، نو در اوسه مجاهدین نه و ورغلي شي. نو د هغه اول عملیاتو مجاهدینو و بیخي ډېر وطاقونه و، بیخي ډېر و ظالمان. انشاءالله ټوله انشاءالله سره ختم سوله. مجاهدین دلته یو 2 کسه یو قضیې کندانۍ شهیدان کړه، 2 نور شهیدان وسو. نو واره دسته چې د شهیدان درک نه معلومېږي، د خدای کتې دي، سړی بیا معلوماتو کې څونه شهیدان به نور څونه سوي.